الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. ابو هريره عبد الرحمن ابن صخر رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الله تعالی ستاسو جسمونو او شکلونو ته نه ګوري بلکې ستاسو زړونو او عملونو ته ګوري. د دې حدیث روایت امام مسلم په خپل صحیح کې کړی دی. جسم او شکل د الله تعالی ورکړه ده او په دې کې د انسان هیڅ قسم اختیار نشته. الله تعالی څوک غټ پیدا کوي، څوک واړه، د چا بدن قوي وي، د چا کمزور، څوک ډیر ښایسته وي، څوک لږ، څوک سپین او سور وي، نو څوک غنم رنګ او تور، د چا قد جګ وي نو د چا ټیټ. دا هر څه فطري دي او د الله تعالی په واک کې دي. لدې عمله دغه شیان د الله په وړاندې هیڅ ارزښت نه لري. په دنیا کې په دغه شیانو شاید انسان حساب وکړي، خو الله تعالی پرې هیڅ حساب نه کوي او لدې عمله د هغه پر علیګل شوی دین اسلام کې هم د بریالیتوب معیار دغه شیان نه دي ګرځول شوي. د دې په مقابل کې په هغه شیانو د الله په وړاندې حساب کیږي او په اسلام کې هم ارزښت لري چې هغه د انسان د خپل کار او زیار په نتیجه کې په خپل اختیار ترلاسه کړي. لدې عمله په زړه کې د یو کار اراده او په اندامونو د هغې ترسره کول هغه څه دي چې انسان ته خیر او شر رسیږي او په آخرت کې به انسان پایله ګوري. لدې عمله د الله تعالی د احکامو مطابق عمل په داس شکل ترسره کول اړین دي چې طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابره او په زړه کې ورسره اخلاص او یوازې د الله تعالی رضا هدف وي. الله متعال دی مونږ ته د نیک عمل توفیق راکړي او الله متعال دی زمونږ زړونه پاک کړي. وصلی الله علی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.